ملګرو د افغانستان ټاکنې ډېرې وځنډېدلې او ډېری کاندیدان چې په شمار یې لس رایې نه دي وړي نو دوی تل اعلانونه ورکول چې مونږ ګټلې ده او مونږ سره دروند او نجیب ولس ولاړ ده. ملګرو سوال دلته ده چې دوی ولې داسې کوي؟ په نورو ملکونو کې چې انتخابات وشي او رقیب ټیم یعنې مخالف ټیم یې وګټي نو بیا ټول ورشي مبارکي ته، خو دلته بیا برعکس ده. دلته خلک د قدرت شوقیان دي، نه د ولس نه د هیواد، خو ولس له هغه چا سره ده چې د وطن په خیر وي نه یې په شر. دا ځل رحمت الله نبیل نور څه ونه کړای شو نو اوس یې په تهمتونو او تورونو شروع کړې ده. نبیل څه کړي دي؟ راځئ چې ویډیو وګورو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشریزو ټاکنو ته د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل په دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم تور پورې کړی دی چې دوی له مخکې څخه د درغلۍ پلان درلود او په همدې نیت یې بیت المال لوټ کړی دی. رحمت الله نبیل چې د ملي امنیت پخوانی رئیس هم تیر شوی دی په خپلو خبرو کې ویل چې په تیرو ټاکنو کې له 40 څخه تر 48 سلنې رایو کې درغلي شوې ده او دا ښکاره کوي چې دغه درغلي سیستماتیکي وي. رحمت الله نبیل په ولسمشر غني د درغلۍ او بیت المال د لوټلو تور پورې کړ او وی ویل چې اوسنی حکومت تر ټاکنو مخکې لا د درغلۍ پلان درلود او په همدې نیت یې بیت المال لوټ کړی او له هغوی د خپلو شخصي منافعو لپاره ګټه اخیستې ده. هغه وایي چې حکومت هڅه کوي پر ټاکنو خپلواک کمیسیون د فشارونو له لارې ناپاکې رایې حساب او سیستم ته داخله کړي. هغه وایي چې د شرم ځای دی چې یو څوک د ټولو دولتي امکاناتو درلودلو سره سره درغلیو ته سترګې په لاره وي. هغه وایي چې دولت ساز په درغلیو ځان واک ته رسول غواړي او هیواد له بحران سره مخ کوي. هغه وایي چې دولت جوړونکی ټیم له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې یو شمېر کسانو ته دوسیې جوړې کړي. رحمت الله نبیل وایي چې پر نورو بحرانونو د ټاکنیز بحران وګرځېدل افغانستان له پرېکنده ماتې سره مخ کوي. هغه له ولس غوښتنه کوي چې د خپلو پاکو رایو دفاع دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ګلبدین حکمتیار هم نن ویلي چې ټاکنو کې درغلۍ شوې او لومړنی پړاو ټاکنو کې هیڅوک ګټونکی نه دی. هغه وایي چې د دویم پړاو ټاکنو لپاره د لنډمهاله حکومت رامنځته شي. همداراز عبدالله هم تور پورې کړی دی چې په ټاکنو کې درغلۍ شوي او دوی به یې پایلې ونه مني. ملګرو که چیرې مو لا تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ.